د محمد رسول الله په زمانه کې یوه ښځه وه چا ورته ویلې زوی دې ویل شهید شوی د زوی شهادت دا یو لوی خبره ده لوی مقام دی شهیدانو د احد کې خپل بچی کوتو خو بچی چې کوتو خپل ځان یې پټ کړی دی خپل سترګې پټې کړي خپل حیا ستر یې کړی دی ښې ځان پټ کړی دی چې کله یو چا ورته ویلې څه پسې ګرځې ښځې ویل ګرځم دا چې خپل بچی ګورم د شهیدانو په منځ کې زه خپل بچی د زړه ټوکړه مې ده هغه ګورم چې هغه به په کوم ځای کې پروت وي نو یو چا ورته ویلې چې دا مخ دې ښکاره کړه او داسې وګوره که نه هغې ناشنا خبره کړې ده ویل لئن ارزع ولدي لم اكن لارزع حیائي که زما په بچي باندې ما ته تکلیف را رسېدلی دی نو زه خو د حیا د لرې کولو دا خو نشم کولی زوی مې شهید شوی ده ځانله مقام خبره ده خو د حیا او د ستر نقصاني کول خو نه غواړم د دې حالت کې به خپل بچی ګورم نو دویم شرط به کومه زنانه چې ستر کول غواړي شرط یې دا دی دویم چې هغه زنانه به داسې د ډول جامې بار نه اغوندي درېیمه خبره چې کومه زنانه چې جامې اغوندي یا ستر کول بار غواړي بدن به پټي او دا بدن کپړه به داسې کولاو وي چې دا به د اندامونو سره جدا یو ځای نه لګېدلې داسې طریقه باندې کپړه اغوستل چې هغه د زنانه د بدن سره یو ځای لګېدلې په هغې کې د بدن د زنانه جدا جدا حالت معلومیږي هر ځای جدا جدا معلومیږي په دې باره کې یو صحیح حدیث دی امام مسلم راوړی دی او محمد رسول الله موږ ته بیان کړی صلی الله علیه وسلم د الله نبی فرمایي چې داسې یوه ښځه چې تنګې کپړې واغوستلې د هغې د بدن سره یو ځای وي د الله نبی فرمایي صنفان من امتی لم اراهما صنفان من اهل النار من امتی زمانګه استاد نبی فرمایي دوه قسمه خلک دی چې هغه د اور والا دي زما په امت کې ځان شماري ځان ته د محمد رسول الله امتیان وي ځان ته مسلمانان وي ځان ته مؤمنان وي خدا د اور والا دي او دا فیصله محمد رسول الله کړي د الله رسول چې یوه خبره وکړي په هغه کې چرته هم دروغ نشي راتلی د الله نبی فرمایي دا دوه ډلې څوک دي نبی علیه السلام وایي لم ارهما زما په وخت کې نشته دی د محمد رسول الله په زمانه کې دا دواړه قسم خلک نه وو ویل څوک دي یو قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس یو خو هغه خلک دی هغه خلک دی هغه قوم دی چې د هغو سره په لاس کې ډانګي ورسره دي لکه د غواو د لکو په شان او خلک پرې وایي ظلمن دې سړي ته ووایه چې په ظلم باندې د هر مسلمان کې په ژوند کې ووه په یو ډانګي دې ووه ستا نبي ستا په باره کې دا فیصله کړې ده چې ته به اور ته ځې ګورې دا خبر یاد ساتو د ډېرو خلکو په لاس کې چې لږ غونتې عهده راشي لږ غونتې ولایت لږ غونتې واک ول الله ورکړي په لاس کې الله په قرآن کې فرمایي ځینې خلک داسې دي چې هغو ته څه لږ غونتې ولایت میلاو شي الله فرمایي ظلمونه کوي هغه خلک دا خبره دی هر ظالم د ځان سره نوټ کړي هر ظالم ای ظالمه چې ستا په لاس کې لږه غونتې عهده راله او ستا د لاس یو مسلمان په یو ډانګي دې موه ستا نبي ستا په باره کې دا فیصله کړې چې ته به ورته خامخا ځې ګورې دا خو یو خلک دویم محمد رسول الله فرمایي دویم قسم خلک هغه دی ونساء کاسیات عاریات هغه ښځې دي کاسیات ظاهري جامې اغوستي دي خو ګورې دا یاد ساتئ عاریات د الله په نظ باندې دغه ښځې لغړې شمارېږي دا هغه ښځې دي مائلات موملات دا هغه ښځې دي چې دا سړو ته مایله کېدونکي دي د سړو زړونه ځان ته راکږونکي دي ځان لم په سر کې کږې کرښې وباسي د خپلو بچو دپاره د الله نبي د دې ښځو په باره کې یو ناشنا خبره کوي دا د اور والام دي خو لا يدخلن الجنه ولا یجدن ریحها د الله نبي فرمایي نه به دا جنت ته لاړې شي او نه به د جنت بی موځي وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا د جنت بی خو 1500 کاله مزل مخکې په مسلمان باندې لګي خو هغې ښځې چې هغې ستر او پرده په صحیح طریقه
طریقه باندې نه کړي د الله نبی فرمایي د جنت داخلېدل سکې د جنت بویم په داسې ښځه باندې حرام دی. کورونو ته وګورئ خپل هر مسلمان په کور کې دا بار لا سکې په کور کې چې کمې لور ستا یا ستا کمې خور یا ستا کمې ښځې چې داسې کپړې د بدن سره یو ځای کلي دي چې د هغې د بدن هره حصه پکې جدا جدا ښکارېږي. دې حدیث ته وګوره، دا حدیث رښتینی حدیث دی. دا زما او ستا امام محمد رسول الله دا حدیث بیان کړی. خپلې لور ته دې په خپل کور کې وګوره، خپلې ښځې ته دې وګوره، خپل ورور هر یو تانه به د قیامت په ورځ باندې تپوس کېږي. زما او ستا اله ما او تا ته وایي ځان هم بچ که د جهنم نه، خپله ښځه دې هم بچ که. الله نبي فرمایي ستا نه به ستا د ښځې تپوس هم کېږي، ستا نه به ستا د خور تپوس هم کېږي. محمد رسول الله ویلي کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. د هر چا نه به د خپل رعیت ستا نه به ستا د لور او ستا د ښځې او ستا د خور خامخا تپوس کېږي. ډېر کورونه کې داسې وي دوه ورونه په یو ځای باندې اوسېږي په یو کور کې، او خورې ښځې ورندارې چې وي تنګې کپړې کړې وي په کور کې، او دا د تنګ هم کړې د ښایست کپړې هم په کور کې شریکې اغوندي. دا خبره صحیح حدیث کې راغلی. ناشنا نبی علیه السلام فرمایلي دا خبره نه سنت نه ده، دا مستحب نه ده، دا فرض ده. د الله نبی فرمایي ایاکم والدخول علی الاجنبیات. د الله نبی فرمایي هغه ښځه چې ستا ښځه نه ده، ستا خور نه ده، ستا مور نه ده، هغې ښځې خواله مه ورځه. صحابي تپوس وکړو یا رسول الله دا چې ورور د ورور کره ورځي، دا چې ورور د ورندار کره ورځي، دا چې د خاوند تره ماما چې د ورندار کره ورځي، نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ نبی علیه السلام فرمایي دا ما دا تره دا ورور د خپل د خاوند تره د خاوند ورور چې څومره خپلواني دي سوا د پلار نه چې سخر ورته وایي. د الله نبی فرمایي الهم الموت. دا کور ته چې په داسې حال کې راځي دا خو تیار مرګ دی. ښځې له به د دې نه ځان داسې ساتل غواړي لکه څنګه چې ښځه د مرګ نه ځان ساتي. دوه ورونه چې په کور کې یو ځای اوسېږي دا خبره صحیح ده، ناروا نه ده، خو دا خبرې اوس یاد ساتل غواړي چې ستا د ورندار ښته ښکاره کېږي که نه ښکاره کېږي. ښته د ورندار دی دا د امت په اتفاق باندې دا فرض دی چې ورور به د خپل ورور ښځې د هغې ویښتو ته به نه ګوري، دا حرام عمل دی. د هغې مټو ته به نه ګوري. د ام عطیې تاریخ را یاد کا. ام عطیې چې کله په کور کې اوسېدله هغه د خپلو لاسونو ته دا تڼۍ کلکې کړې وې او په خپلو ګوتو په منځ کې بندې کړې وې د دې لپاره چې چېرته په کور کې کار کومه چېرته مې دا ځای ښکاره نه شي. د دې لپاره دا دومره امام بخاري دا واقع را نقل کوي چې کله یو زنانه مونځ ټیکې ده، مونځ هم د زنانه ښه خبره ده، روژې هم ښه خبره ده، خو الله په قرآن کې زنانو ته داسې حکم کړی زنانو لږ د دې حکم خیال وساتئ. لوی ښځې په دې امت کې څوک تېرې شوي دي؟ هغه ازواج د رسول الله تېرې شوي صلی الله علیه وسلم. ازواجو د رسول الله په باره کې الله وایي واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لوی ښځې د رسول الله ښځې دي، خو الله فرمایي چې د دوی نه څه شی غواړئ د پردې نه هغه پلوی غواړئ. انشاءالله بلې جمعې بعد دې خطبه تفصیلی بیان کو. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.